زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل دا چې اوس ترېنې لایو ویو فیسبوک ته شینواری سپیکس پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې او زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس په نوم دی. ټیک ټاک هم د شینواری سپیکس په نوم دی. دې نه موږ لایو ویو تاسو سره د کرکټ په اړه خپل تبصرې نظرونه شریکو. په دې چینل کې موږ خبرونه نه شریکو ځکه خبرونه تاسو هر ځای کې کتلی شئ. مختلف خبریالان شته دی. موږ خبریالان نه یو. موږ د کرکټ په اړه تاسو سره خپل تجربه خپل ایکسپرټیز چې هر څه ورته وایي هغه ستاسو په ژبه در سره شریکو. نن موضوع نړیوال جام ده. نړیوال جام د عربي اماراتو ته انتقال شو. خبره ډن شوه. اوس په دې په نړیوال اماراتو کې به په نړیوال جام کې څومره ټیمونه وي، څنګه به سیستم وي او د افغانستان پکې چانسز څنګه دي، د هغې په اړه به در سره خپل نظر شریکو. راځو اول شروعات د دې ټیمونه 14 ټیمونه دي په دې T20 ورلډ کپ کې او په دې 14 کې سلسله داسې ده چې ټاپ 8 ټیمونه د T20 رینکینګ کې چې هغه کوالیفای شوي دي already سوپر 12 ته. دا نور 8 ټیمونه چې دي دې کې 4 نوي ټیمونه دي او 4 د almost فل ممبرز پکې دي. دا به اول په عمان کې لوبې تر سره کوي. نړیوال جام د 19 اکتوبر نه تر 24 پورې خپلو کې به لوبې کوي. دې کې 2 ګروپه دي. نو چې هغه کوم کوالیفای شوي دي هغه افغانستان ګروپ سوپر 12 سټیج چې ورته چې اصلي ورلډ کپ شروعات پي هغې کې 2 ګروپه دي. یو پکې پاکستان دی، یو پکې نیوزیلینډ دی، یو ویسټ انډیز دی او استرالیا. دا په ګروپ یو کې دي یا ګروپ A. دویم ګروپ کې چې دی انډیا دا، انګلینډ دی، ساوث افریقا او افغانستان دی. نو دا هغه سوپر 12 ته کوالیفای شوي دي. د هر یو ګروپ کې دا اوس 8 ټیمونه شو. 2 ټیمونه میسنګ دي چې شپږ هر یو ګروپ کې برابر شي. هغه 2 به د کوالیفایرز کې چې کوم ټیمونه دي هغې نه به راځي یا راوند 1 ورته کوالیفایر نه خو ټیکنیکلی راوند 1 دی ځکه نړیوال جام دی. دې ټیمونو ته پیسې ورکول کیږي یو څه په اندازه باندې. نو هغې کې اول چې په 19 اکتوبر باندې لوبې شروع کیږي یو ګروپ A کې سریلانکا ده، آیرلینډ دی، پاپوا نیوګینیا او عمان. دا 4 ټیمونه په هغې ګروپ کې دي. ګروپ B کې بنګلادیش دی، نیدرلینډ دی، سکاټلینډ دی او نمیبیا ده. دا سلسله سه جوړه شوې ده چې دې چې سوپر 12 ته راځي نو ګروپ یو یا ګروپ یو به ورته وایو. ګروپ 1 چې دی هغې کې پاکستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، استرالیا. دا 4 ټیمونه دي. دوی سره به هغه کس راځي د ګروپ A نه چې کوم یو اول نمبر وي. مثلا موست لایکلی سریلانکا به د هغې ګروپ نه اول راوځي نو دا به دې ګروپ ته ورشي. کشکې چې زموږ ګروپ ته راغلی وای چانس زیات و چې وایي خیر پروا نه کوي. دویم چانس دا دی چې یا آیرلینډ راوځي یا عمان. مګر دا فرست دا سیکنډ پلیس عمان دغه چې دی آیرلینډ به راځي زموږ ګروپ ته. بیا د ګروپ B چې کوم دغه دی سیکنډ پلیس راځي د ګروپ A نو چې دې ګروپ نه سریلانکا او بنگلادیش دغه کیږي. دا لکه فلحال کنفیوزنګ غوندې سلسله ده. ګروپ د فرست راوند ګروپ A چانس ته چې سریلانکا زموږ ګروپ ته راشي. دا خو لیاخه شوه. او د ګروپ B فرست چې بنگلادیش دی نو دا بنگلادیش به د پاکستان سره ګروپ کې. نو زموږ ته خو لیاخه شوه چې سریلانکا مثلا ټاپ راشي په هغې ګروپ کې او زموږ طرف ته راشي نو دا یو خو دې ګټم بیا سره په دې باندې خبرې کوم. دویم به د هغې ګروپ نه مثلا یا آیرلینډ یا عمان دا به هم راځي زموږ ګروپ ته. او د دې بل ګروپ B نه به یا نیدرلینډ موست لایکلی دغه ته ورځي ګروپ 1 ته. نو زما په اندازه د نړیوال جام سوپر 12 12 ټیمونه هغې کې ګروپ یو کې به پاکستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، استرالیا، بنګلادیش او دغه ون اف دیز کېدای شي آیرلینډ ورشي هلته او یا
عمان ورشي هغوی ته. مونږ ته چې راځي هغه به دغی ګروپ A. موږ ته چې راځي اول زموږ ګروپ کې انډیا، انګلند، ساوث افریقا، افغانستان دا څلور دي. پنځم سریلانکا چانس دغه دی فرست پلیس هغه دی سی دا کنفیوزینګ دی بنگلاديش راځي. ښه دې لایف کې دا شی لږ کنفیوزینګ دی ځکه زه غواړم چې دا تاسو ته سی ایکسپلین کما دا دوی چې په کومه دغه چوله دی وسه پورې له دومره انفارمیشن نشته دی مګر چې څومره دی هغه به غواړو تاسو سره شریک کړو. نو زموږ په ګروپ کې یو ځل بیا درته یم د فرست راوند ګروپ A فرست پلیس اینڈ فرست راوند ګروپ B سیکنډ پلیس. نو ګروپ B نه چې سیکنډ پلیس دا غوی ګروپ ته به نیدرلند ورځي او دغه ورځي ګروپ A نه سریلانکا موږ ته به بنگلاديش راځي موست لایکلی او آیرلند. نو زما په نظر موږ سره به ګروپ کې انډیای، انګلند به ساوث افریقا، افغانستان، بنگلاديش او آیرلند. نو دغه شپږ ټیمونه به مونږ سره وي. سوپر 12 چې کله شروع سي هغې کې بیا دوه ګروپونو کې هر یو ټیم به خپلو کې سره یو لوبه کوي. مطلب 15 لوبې د افغانستان په نړیوال جام کې کړه دي. دې 15 لوبو کې چې چا زما په نظر باندې 3 لوبې په ښه رن ریټ سره وګټلې نو که 4 یې وګټلې خو ډایرکټ سیمی فاینل ته کوالیفای کیږي. مګر که 3 لوبې یې هم وګټلې او ښه رن ریټ سره چانس شته دی ځکه په دې ګروپ کې انډیا ده، انګلند دی، ساوث افریقا. ساوث افریقا موږ والی شو ان شاء الله. ډیپینډ کوي چې موږ څنګه ټیم سلیکټ کوو. که ښه ټیم مو سلیکټ کوي موست لایکلی ساوث افریقا والی شو او د بنگلاديش به راوځي د هغې ګروپ نه. هغه سره به زموږ ټف مقابله سپینران ورسره ښه دي خو ان شاء الله وبه یې وهو. او دغه آیرلند 3 خو دا مونږ والی شو. اصل مقابله به زموږ د ګروپ انګلند سره بیا که چېرته مونږ یا انګلند وواله یا مو انډیا اپسیټ کړی یا ستاسې به چې ډېر ګران کار دی. 2019 نړیوال جام کې موږ هغسې په اتفاق نه وو مګر بیا هم انډیا مونږ لاسټ اوور کې موږ نه بچ وه. او دې ځل ته خو چې کوم پیچونه په عربي اماراتو کې دي دې نه مخکې آی پی ایل کېږي. یو میاشت چې آی پی ایل وشي دا پیچونه سلو کېږي. که نړیوال جام کې ستاسې فکر و شروعات کې زموږ سپینران نه چلېدی هغه پیچونه فرش و آی سی سی مګر چې کله څومره لوبې پې وشوې مثلا 10-15 لوبې پې وشوې پیچونه سلو شو. موږ نه پاکستان 220 په مشکله باندې وکړه. انډیا رانه همدغسې 226 کړي موږ چیز نه لږ بچ شو. مطلب هغه 250 په 213 ډېر بهترین ټارګټ شو په نړیوال جام کې. همداسې که آی پی ایل دا پیچونه استعمال کی او یو څو لوبې ورباندې وشي دوی خو کوشش کوي ځکه عمان کې هغه اولنۍ لوبې ایښي دي چې دا وکټې فرش شي. نو که مونږ داسې دغه وکټې لږ هیلپفل وه او موست لایکلی دوبۍ وکټې باید ابوظبي او شارجه دا ټولې باید هیلپفولي. نو که سپینران سره کومک وو موږ سره خو بیا د دنیا بهترین سپینران دي راشد، مجیب، نابي and you never know چې بل سپینر هم پکې واچي خو اټلیست دا 3 داسې سپینران دي چې دا هغه بهترین سپینران دي. او بیټینګ کې که چېرته حضرت زازی په هغه وخت کې وچلېده یو میچ درته ده وګاټئ، یو میچ درته راشد وګاټئ، یو میچ درته مجیب وګاټئ، یو میچ درته ګوربز وګاټئ یا دغه نبي کامبینیشن نجیب الله زادران یا چا دغه نور که نه دغسې. نو د افغانستان ډېر بهترین چانس شته دی چې سیمی فاینل ته وځي. که د انګلند مونږ مات کړو بیا نو انګلند باید یو چانه بایلي. مثلا یا د په دې ګروپ کې ساوث افریقا ورنه وګټي یا په دې ګروپ کې ورنه بنگلاديش وګټي یو نیم او انډیا خو موست لایکلی به کوالیفای کیږي ځکه انډیا به هغه ټاپ ټیم ورسره وي تیار آی پی ایل نه فرش راغلي. نو دغسې چانس شته دی چې زموږ یو ټیم انډیا سره مونږ کوالیفای شو. هغې بل ګروپ نه هغه خطرناک ګروپ دی ځکه هغې کې اسټریلیا ده، پاکستان دی، هغې کې نیوزیلینډ دی، هغې کې ویسټ انډیز دی او هغې ګروپ ته به سریلانکا هم ورځي او سریلانکا به وایي خو یې نه نو دغه پیچونه یې سلو پیچونه دي. مطلب دا 4 داسې ټاپ ګروګان دي چې دې کې هر یو د وتو چانس شته دی، یو د بل نه خطرناک دی. نو ښه دی چې موږ په ګروپ دویم ګروپ کې یو د اول ګروپ کې نه یو هغه ټول خطرناک خلک دي. نو زموږ انشاءالله په دویم ګروپ کې چانس شته دی چې انډیا
په یو حساب باندې داسې وایي چې سویپ وکړي، لکه دغه هم بیټ کړي، انګلینډ هم بیټ کړي، ساوث افریقا هم بیټ کړي. که چېرته موږ بیټ کړه ښه به وي، خو موست لایکلی که موږ هم بیټ کړو افغانستان، نو انډیا که سویپ وکړه او ټاپ سو نو زموږ دپاره ښه شوه. ځکه بیا انګلینډ یو لوبه بایللې، که چېرته انګلینډ چا بل چا اپسیټ که، ساوث افریقا اپسیټ که، نو بیا افغانستان دپاره چانس تا. اب ګوره T20 کرکټ داسې دی چې دا یو اوپن کرکټ دی کې هیڅ معلومات نه کېږي، هر یو ټیم سره بهترین چانس وي چې دا لوبه وګټي په خپل ورځ باندې. 20 اوورو کرکټ ته بیټینګ دی ښه کوي، بالینګ که افغانستان ما ورته وي چې فاست بالینګ کمزوري لري مګر څه مشکل نشته. زما په نظر چې کوم د افغانستان بیټینګي ښه به دی چې شپږیزه په دې اګست کې وکړي په شروعاتو کې، چې موږ د شپږیزې نه یو داسې پلیر پیدا کړو، یو 2 بیټسمینان پیدا کړو، یو 2 بالران فاست بالران پیدا کړو، دا به موږ دپاره ښه په نړیوال جام کې چې وشي. خو که ونه هم شو بیا هم زما په نظر باندې اوپننګ ته دغه حضرت زازی او صدیق اتل دا دواړه باید اوپنران وي، ځکه دواړه ډېر ښایسته لیفټ هینډران دي. هغه یو خو ډېر سټایلش صدیق اتل هیز ګډ انډر 19 والا دی، مګر موقع باید ورکړل شي. هم T20 موقع د ځوانانو دپاره. ون ډاون رحمان الله ګربز صاحب چې هغه باید لږ کیپینګ هم کوي، نو ښه دی چې لږ ریسټ ورته ورکړي، لږ به ریسټ هم کوي که چیزینګ راځي، او بیا مثلا که زموږ یو تیز کس آوټ کېږي بل تیز کس ورپسې راوځي، دا به ښي. نمبر 4 باید ابراهیم زادرانی، تا سره یو داسې سالډ پلیر په کار دی چې هغه ډاون د ګراوند شاټونه وهي، او چې هغه اننګز که چېرته 2-3 एकदम کلاب شي چې دی ریسار کړي. نمبر 5 نجیب الله زادران خپله روزي. نمبر 6 محمد نبی. نمبر 7 حضرت الله عمرزی صاحب، همدا حضرت الله عمرزی دی هم که نه دا، او 8 راشد خان، 9 مجیب، 10 فضل حق فاروقي، 11 نبین الحق صاحب. زما په نظر دا 11 چې دي هغه پلیران دي چې افغانستان دپاره لوبه ګټلی شي، سیمی فاینل ته یې وړی شي په یو حساب باندې. یا ستاسې بد نظري چې نه ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږوي، خو ښه دی چې خوله مو خوږوي، ځکه سیمی فاینل ته په داسې پیچونو باندې او T20 کې ګوره تا سره راشد خان دی، که یو گیم کې راشد خان 15 وکټې واخیستې خو دا گیم هغه وګاټي. په یو لوبه کې که چېرته مجیب 3-4 وکټې واخیستې، یو نیور نو، دا دغه دی. همداسې حضرت زازیر ته یو لوبه وګټله ځان ته، لکه پېښور زلمو ته چې څنګه هغې ځای ته ورسول او یا اتیا یې کول، همدغسې چې وکړه خو موږ ته دیم ګټي. دا د 3 لوبې شوې. یو بله لوبه ګټل پکار دي، که دا 3 به مو ګټلې ښه رن ریټ سره موږ ځو سیمی فاینل ته، مګر یو بله لوبه که مونږ وګټله مثلا هغې کې رحمان الله ګربز صاحب وچلېده، نجیب الله زادران کمبینیشن باندې باید وچلېږي، نو زمونږ ښه چانس شته دی په نړیوال جام کې. نو دا فلحال د نړیوال جام هغه معلوماتو چې ما غوښته تاسو سره شیر کړم، چې نور څومره معلومات راځي بیا به د هغې په اړه در سره هغه وخت کې شیر کوو. اوس فلحال چې معلومات بس همدومره دي لیمیټډ. نو ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. بعضې دوستان غواړي چې لایف کې روالو، خو دې لایف سلسله کې چې زه اکثره خپله تبصرې وکړم بیا دومره دغه پکې نه چې وس نور خلک راولو دا دغه اوږد کو، ځکه همدا زه بیا بیرته یوټیوب کې ورچوم شینواري سپیکس کې. نو چې نړیوال جام شروع کېږي زه به کوشش کوم انشاءالله چې هملته عربي اماراتو ته لاړ شو، او که الله رضا وه، که نو که وو هلته به هغې ځای نه به لایف راځو، تاسو سره به خبرې کوو، که نو بیا به دې ځای نه سره لایف خبرې کوو. خو موست لایکلی زو به، ځکه موږ د کرکټ شوقیان یو، ځان رسو هغه انګلینډ ته هم تللي ول، نو دا خو هغه د هغې هم تېری 2 کاله پوره شو. نو انشاءالله زه به ستاسې ټول د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. دا زموږ فیسبوک چینل دی شینواري سپیکس، یوټیوب هم شینواري سپیکس، او ټیک ټاک هم شینواري سپیکس. په لوی الله مسپارم، خدای په امان، السلام علیکم.